سمیا زمونږ څنګه ژوند دی ما په پاکستان کې د هر یو شیز تپوس شته هر یو شیز په بل روان دی ورځ ته ورځ ګرانېږي او د مزدور دیړي پکې نه سیوا کېږي مړه د مزدور سړي نسخه بنځي د مزدور سړي څه حیثیت نشته زما د پلار خبره په یو کور کې ماشوم وشو نو پلار مې څه وي بل مزدور او دیاړي مارم پر یې کور کې پیدا شو مګر شروع نه دي سمه که زمونږ څوک تپوس څه کوي که نه د مزدور د دیړۍ څوک څه نه وایي وعلیکم السلام دغه ته کښېنه د مزدور د دیړۍ څوک څه نه وایي که نه وایي موږ به په خپل اتفاق وکړو اتفاق خو ډېر ښه شی دی خو چې په ځای کې که مونږ اتفاق وکړو که نه مونږ پرېږده خو زمونږ د پاکستان د مشرانو خپل منځ کې اتفاق وکړو که نه نو یو ملک په مده چې کوم دی نو ټیک نه شي پرېږده مشران دغه چې کوم یو راځي بس خپل جیبونه ډکوي بار ملکونه ډکوي او بس ځي موږ به د خپل ځان تپوس په خپله کوو نظر تپوس په وکړو خو په اتفاق به داسې کېږي په بې اتفاقۍ کې برکت نه وي بس یو کس به په خپلو مزدورانو کې مشر شو صدر به کړو او زموږ د نن نه پس ته 1000 روپۍ دیړي دا خو ډېره خبره ده چې زه وایم دا صدارت په ده ته حواله نو ته ځکه ښه دی که نه چې خو ښکلې ګلدار واسکټ یې مچولې تېرې ټوپۍ هم تیلېداره په سر ده خو چې ته څه وایې مونږ بیا منو نن د پسته انشاءالله او انشاءالله ته سپین ږیرې ستا مخکې وته یې ته زمونږ صدر یې منې بالکل یې منم دا زمونږ صدر دی نن نه پس بس خبره به یې وایي چې څه څه وایم هغه به کوئ او 1000 روپۍ دیړي به اخلئ انشاءالله زمونږ په اتفاق ته د 200 روپونه به کم نه ځو نن نه پس هغه دی دا صدر صاحب فیصله ده یو دا بلچن ده دا به نن سبا د په 1000 روپۍ په شینګور او پکرشو کې او پرې بنیادونو کې لاګو ډېر اتفاق ساتئ چې څوک راځي ما سره لومړی مې راواخلئ ویل صدر صاحب ته خبره کوه اوسه پورې ده چا پته ونه لګېده چې راشه لکه زمونږ کار دی بس خیر دې صدر صاحب الله مالک ته مړه مونږ هم چې کوم دې د لوګي نه مرو والا واچو نن ورځ ته شاله حق نه یو مزدوران د چا سره لاړو لګي نه یو مړه والله بخیر نو مزدوران مسؤل لګي منګر کی خلکو سرکاري نه کوي نه ایسیګانی ودرېږي دي په کورسۍ کې ناسي بس تاویږي راتاویږي اوی پیسې تنخواګانې برناخلي اکثر په کور کې پراته وي او تنخوا ولې ما دغه کېره اتفاق ما په نسوارو نه دی کړی ځان له خپل نسواره دی دا خو تا له ما تا غره وکړه ته له ورکړې ماړه بس پیمو ته څه موږ له خو صدر صاحب راځي چې صدر صاحب بیټ کړو زموږ غریب بیت السلام علیکم وعلیکم السلام خیر علیکم بخیر خیر دی روز السلام علیکم څنګه بخیر مزدور دې پکار دی سر زما خو مزدور پکار دی ها کور ته کښ نه کول دی مزدور شکر دې زموږ ټول ته کړی دیړي ما دې 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 سختو کوم یو کس پر اساس دی ماما سلام شو کار دې څه کور ته کښ نه کول دی هغه بدل نه کی هغه دې کار دې 1000 روپۍ دیړي ها بالکل نه رورا 1000 روپۍ دیړي نه کو 500 راځي په ټیک دا او کو نه دی کنه نو مال دنیا مزدوران دي نه 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 څنګه اتفاق کړی په خپل بس کې او زه صدر ما 1000 روپۍ دیړي دا کړي خوخي مزدور به دی او کړي نه خوخه بازار خپل کار کوي خبره وره ها زرا سره زما تر څه ها ولې صدر صاحب خبره زما دا نه مانی یاره تاسو دا صدر دی الله د پاکستان صدر کی زما واړه بچی دي زه مزدوري لازم تاسو اسی لستړی یم نه راځه دلته د صدر خبره نه مانی صدر د ستوم بارکی چې زمونږ اتفاق نشته که چېرته پښتنو یو اتفاق وکړو که نه او یو شو نو دا یاد ساته چې اواز به ډېر لرې پورې لاړ شي زم درته یو خبره کوم شکر دې مونږ به اتفاق کړو زمونږ د درو کسانو اتفاق ته خدای پاک قایم او دایم ساتي راکاږو به مړه او ډېر غلطي سړی دا زمونږ هغه بچي نه دي هغه بچي نه زمونږ دا بچي نه دي صدر صاحب مونږ به ستا خبره منو یو ستا خبره نه ده دا د کاني کرښه ده یو قدم یو اواز انقلاب انقلاب ټول به کم نه ځو نه ځو نه ځو نه دې نه کی
هم مکه صدر صاحب مونږ به خدای پاک د رزق نه پاتې کوي رزق وعده الله کړی الله پاک وی الله وسبا کوم چې ستاسو رزق پیدا کوم ستاسو ولې پیدا کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته وای کله ځنګیا څنګه چلې ان یو د مزدوران په ار دي الار مې راوستنې ای هر اروي تابعدار اورر کوه مزدور تا نظر شه هو یعنی ما هو اهله صدر صاحب سره خبره ما سره خبره وای حنان دو مزدوران دې په کار دی کې کار راوسته بس دې کار دی چې مزدور 100 روپۍ دی دا کړي خوخی او بس دوه باندې سره لاړ دوه کسان باندې سره شي او بس د خپل ټیم په کار وکړي 100 روپۍ په ورکې دوړو له 2000 ورکې نه وه روپۍ ما یو اهل ور انا هرذي نو احمد وهنا اندي نو ايدي نو اهاني بكاري نه 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 دا به پکې نه 100 روپۍ دی دا چې په 100 روپو کې چوالیم کمی زما د امر کړی دومره کلک کسان دي کنه چې دوی به تاسو سره د 100 نه یو چوانې چې پکې کمی نو قدم به موانه مله ولې تاسو هم نه په خلی باندې ما سره نه د صدر ما نه دا څه کار وکړو کنه خیر دې ساده ګوره مونږ ټول غریبانه یو ټیک ده په غریبۍ کې څه شک نشته شک پکې نشته هیڅ شک نشته ته خو ګوره صدر صاحب صدران بدران کارونه روزګارونه نه کوي ټیک وکړه موږ غریبانه خلک یو واړه بچیم دي مال د خدای شپږ بچي زمالي واته نه خدای دي نو موږ به سره لاړ شو په 200 روپۍ موږ به سره کار ولګو پاتې شو او هغه تر امینو تعالی په 500 ولر اما دا تاسو زه صدر برې خو د تاسو صدر صاحب د صدرانو ما خو ته دوی چې وسکی کنه او موږ غریبانان خلک یو موږ بل شل پیو ګړو او ته دلته کې نه الله رې کامیاب او آباد ساته را دي شو را دا کار دې کنه صدر صاحب چې موږ ته واړه بچی دي او کوم کې چې ډوډۍ درک نه لګیو او پاتې شو د صدرانو خبره نو د صدرانو نه څه کوم دي د چا سړي 2 میله تباہ برباد شو او موږ د لاړو د خدای په امان دا خدای زریمان نو تاسو هغه بچی زمونږ ولې کورکوړي زه تاسو خپل بچو په لاره د صدر پر خودم ای نشته اتفاق چې څوک مشري کړه هغه به غره کړي دلته کینه راکړه ټوپیره چې شپیم راکړه دام راکړه واسکټو باسه چته یو تر دې راکړه نام دې شرم راکړه زماره پر چته بری تر نو چې دا بریته وي او چې په دارت چې خلک یې لري نو دو سری زه په تار وخت راغوم نو خدای باندې خلک اوس یو ځل لاندې نو زه به تا 10 بجې 2 بجې او د شپې 11 بجې زه خو ستانه څنګه عالمه وی وراره اوس په خدمت تنګ شو دي نه نو تنګېږم نه دا ته ماته دو وایه په روز کې څه ساري یو ځل لامبم ته 3 ځله لامبې نو تنګېږم نه نو خدمت دې وړو کې مې راغټ کړی خاقه وړو کې راغټ کم کنه کو زه کېدم کنه نو خورې نشي زه به تا ته په ډوډۍ کېدم او زه به تا سره په لار تلم اوبه ګوره چک که ها ولې کنه وراره بې وراره دومره یخې اوبه دي دومره یخې نه دي ښه سره کلام ګټه نه وه د اورې چې ما ته پرې ولامبولې داسې کار یې تر یاره تر خفه کېږم که نه کې ته وګوره دا نزاکت خو ختم که نه دې عمر تر وګوره او ته اوس هم دغه کې وایي دا چل مې شو وایي هغه چل مې شو وی وراره نسوار به پرېږدم سګرټ به پرېږدم خدا نزاکت نشم پرېښودی قدرتي خارښت دی لکه دا به تا دا نزاکت به تا په مرګ وځین که نه په مرګ هم مشکل دی ښځه داسې کار دی ضرور ستا د مول مبول خدمت نشم کولی ویم نوکر به راونه کو په 50,000 راځي کو په 50,000 راځي که نه ابه در راولم ابه دې لامبوي او به د خدمت کې زه نور پکې نه یم ښه ته دلته کښېنه ته ځان لامبوه په خپله او زه دارې لاړم به پسې زه غاډۍ ته ورځم ښه ای ښایي غریبۍ ډېر دې ستړي کړو خپل خپلوان تپوس نه کوي وایي خپل پردي پکې معلوم شي رحمانه خپل پردي پکې معلوم شي رحمانه کله کله د غمونو باران ښه وي ډېر بده پرېښودم مزدورانو ایرورا السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې ښه څنګه خیر دی ټیک ټاک خیر دی شکر دی الله رحم دی ماته دا چوک چاخولو چې دلته مزدوران ناست دي که نه یو مزدور هم نشته تاسو زه صدر یم
او مزدوران ټول کار له تللي دي بس یو زه پاتې یم ښه د مزدورانو صدر تی بس 100 روپۍ دیړي ده اخري او بس زه پاتې یم نه زما لپاره ته پکار یې چې ته صدر یې نو ستا خیالات به موچتي ماشاءالله سیقم دې ډېره ښکلې ده داسې کار دی که نه ما ته یو نوکر ضرورت دی او ویم د تړون به تنخوا به ورکوم 50,000 آیا او بونس په پکې بیلي په 2 میاشتې پس په دله کخیري 2 جوړې جامې او 400 سپلی لمه صحیح ده په میاشت کې به 3 ورځې چوټي م وي خو دا دوی چې ډیپټي څه ده ډیپټي به زه تا ته بیا وښیم خو ته په دې سوچ وکړه ستا خوښه ده 50,000 روپۍ میاشت ویم بالکل مې خوښه ده او جامې به هم د پکې او بونس په پکې بس دا خو تیاره خاني ده او صرف د تګ نه پاتې ده نو ځو او ګورې یو خبر مې یاد ساته د نسمونو به چرم صدر نه جوړېږي اکثر پکې دا صدر چېرې سر وخوري که نه دې صدر کړم په خپله خبره باندې مې ټینګ نه و بس هغوی خپلو کارونه لاړه او زه یې دغه شانته پرېښودم خو زه مشران وایي که نه وي د صبر میوه خوږی ما صبر کړی و ښه ځه چې ځو راځه زه به نه څه کار کوم داسې کار دی که نه دې ګوتې ته ګوره دا مې غوږ کې وویله که نه بیا پې ما ته لږ تکلیف میلو شو لکه لاس بره شو ښکته شو دومره اسان کار دی چې ټول عمر به راته مړه دعاګانې کوي راځه اوس مې ووینې راځه ودرې دا زما تره دی سپین ګیري دی دی به یې 10 بجې 2 بجې او د شپې 11 بجې درې ځله به په ورځ کې دی لامبې صحیح ده بس زما به ډیوټي بس دا ډیوټي دی دا وایي دا خو بیا ډېر ښه کار دی خدمت دی او دا به کومه مشر سړی ګوره خدمت دی خدمت ثواب نه ثواب شو او تنخوا نه به راته تنخوا میلاوي که تنخوا ډېرې راته کمه که نه خدای دې نه کې دا جمع مې را سره کړې ده ښه دا خو هېڅ کاره نه دی دا به کومه دا شیمپوګان دي ټیک ده د 2 نه وي پرې 2 اوسو لامبه وه په دې به بیا نه 2 بجې به بیا په دې 2 لامبې 11 بجې پرې 2 نور بس ټیک ده ښه زه لاړم بازار ته ورځم که نه دا له پې مې راوړم چې چای مې همدله پخ صحیح ده سلام علیکم کاکا دې خونه وړه وعلیکم سلام دې خوا کښېنه بوی څه کې کښېنه لمبوم دی وی وراره مې اوس په پردو سړو لمبوي شیخو بیخي ماته ګډوډ ښکاري دا وایي ته خو ټوپونه وې دا اوبه څومره یخې دي دا خو به یخې کښېنه صاحب کښېنه ګرمې اوبه نه وي هله کښېنه دا څه په غم وختو دا اوبه څومره یخې دي وایي راځئ ایجابې به لمبو الو ¡Hola, Carlos! Uy, يا اخي كينا تخليقه ما كينا بدي خلي كينا كنا وي تخليقه ما ترى ونسا وي ونسا هلا يا هذا جيجو هذا جيجو هذا ايش هذا قردي خراشة راشد اخوان ما ته دوه یا کنه کله زه سوره تنخوا در کومه 50 زره او تا ته ما دام ویلو چې 10 بجې 2 بجې او د شپې 11 بجې دا دیو دارې 2 بجې وته ګوره او زما تر تللی الته مخامخ پم سره ناشته او تو ورزینه چې ویلم به دا ما ته ویلې بده کې په خوا کې ګوتې وینم دې به تکلیف ملاو شي او زما په کار کې ورته تکلیف نه ملاوي څونه آسان کار ته ګوره نه او براواله پاسه په کې شیمپو پیومه کې او پاکه کې دې کې خو دونه ګرځي دا وایي هر ټیم لامي دا څه وجه چې هر ټیم لامي دې خو دې ذلیله کا دې کې لیک ټچو څنګه ټچو پکې مړه مطلب مې د خبرې دا دی چې دې کې لیک نزاکت صحیح ده دی بیا روک شو چې بیا ما ته چوي یاره وي دی خو پنجاب د دلته بجاګانو سره غډېده دا د چنونه بیا کولو نو لکه نمکین ولته خیر پنجابیان خو نمکین دي خو بدرنګ دي دی له خولو نو دی خدای ذلیله که ځواني الته جوبن الته تیر کو او جو بوډا شو دل تراغي ما وی بیا هم خیر دی ځکه چې تر مې خپه کېدم په کنه اوس پکې چې کله نزاکت روچي نو مالام بوا نو دی د ورځې 3 ځله لامبي نو مجبوری مې ده چې لامبولې نه بیا چغې ویو نو ورشه زه ستاسو ګل جانه ورشه زیو را لولم به ورشه شاوه ولی
د اخري خدمت یې اوس موږ ته په حواله شو. څونه د ثواب کار دی، مشر سړی دی چې تیل امبې نو څونه ثواب به راته میلاوېږي زویه. ګوره ثواب به دې په ثواب شي او تنخوا په تنخوا، لکه هغه مود په مود او سود په سودو. ځه ورشه ځه، پوده مه راچوړوه، ورشه صاحبه. دا ظالم یې خو چې یو بوټو به پرې واچي نو 14 زیړه خېږي. وایي تخنېږمه ځه که نه خدای دې بې خو باسي نو ده ته چا غاړه کېښوده، خو چې تا ته مې وکړه چې ساده دی نو مې زه ټیک ته په پیسو په لالچ کې مې راوځي، نور خو خدای شته کو دله څوک هم راغلي. جنبا ته مې داسې زړه شوی دی چې دا به اوس کله راځي. راځه سمه ده اوبه مورې پیمان اړه دې راله واچوه. شبه ومې لمبوه شبه وایي مې لمبوه دغه چل دی په تا کې اوبو ته ټینګ یې مې بیا ټوپونه وې او وایي مې لمبوه. دا کم مرض دی خدای خبر شه. خبرې ډېرې مه کوه شبه. وی لاسو کې داسې خواږه دي وایي خورې ژوند کې مې چېرته داسې د دلالت کار نه و کړی. وایي دا کم چې کومه ښه نو داسې نوکرۍ نه څه مطلب. تخنېږم او لامبم ته درم خلک کېنه. داسې کار دی که نه دا زوی دې وکړه هغوی دا باقي پاتې لمبه به یې د هغه وکړي داسې تنخوا نه هم پسې تېر نه راسېمه په شرق دې ولګي داسې نوکرۍ د بې خوځي. وی براره سترګې مې ترخې شوې وایي که راوایي سترګې مې ړندې شولې وایي اوبه راباندې راواچوئ وایي ته هغه ساده ګل څه شو؟ پته نه لګي بس داسې یې پرېښودمه. وایي دې خدای ذلیله که دی خو ستا نه چیلې جو که ښکرې دره جوړې کړي یاره تا ته خو ما ویلو که نه په دا راخېري ځل دی ښه سترګې مې ړندې شوې. خدای یې سترګې ړندې که دا تا خو راځانه مړه د اوبو مایې جوړ کړې بس دی ښه باقي لامبو به خپله زه نور تا نه شم لامبوړې ښه بل کار کوه او اورېږه زه به راته اوس خوښ شم. هلکه دومره ایمانداره صدر و چې خدای پاک وله دومره غټه نوکري ورکړه 50,000 روپۍ میاشتې او دا څه کې د کور دپاره وله سوداګانې جامېګانې دا مخلي او 4 ورځې په میاشت کې چوټي مې سپېرو خلکو. نه چې نه تلې نو اوس په کم چې ته اوچت نوکر خو تا لا ول د شیطانۍ کارو ته ته لاړې بې اتفاقي دې وکړه. تاسو ولې دواړه تلې نو ته به نه چې ته لاړې. دا غټ سړي غټ قسمتي دا دې راغی و. سلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ته په خیر علي؟ لکه ساده ګله ته خو ډېر اوچت نوکر وې او تا بیا ځان سره بېلچه راوړه. بس نوکري مې پرېښوده. ولې؟ ما په کور کلي کې مې چا ته دا نه شي ویلی چې زه د څه شي نوکر یم. نو ته په څه شي نوکر وې؟ هلته یو زوړ ژړه وغه به مې لمبه و.